په خوست ولایت کې شاوخوا 8 ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل هدر شول. په خوست ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې امریت د روان 1402 هجري شمسي کال د تیرو 4 میاشتو په جریان کې د یاد ولایت د مختلفو ناحیو اړوند له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې په ترڅ کې راټول کړل شوي 8 ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل د تیرې پنجشنبې په ورځ د روان 1445 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 28مه نیټه د یاد ولایت د اړوندو ادارو د استازو په شتون کې حاضر او له منځه یوړل. مسؤلین زیاتوي هڅه کوي ترڅو په خوست ولایت کې د بې کیفیته او غیر معیاري درمل او خوراکي توکو د پلور مخه ونیسي. خوست ولایت د خوړو او درملو ملي ادارې امریت لخوا د تیرو 4 میاشتو په حدودو کې چې کوم تاریخ تیر درمل او غذایي مواد راجمع شوي وو، دا د تاسو نشئ اعلان یې چې د ولایت لخوا په تعیین شوي هغه په حدودو کې هدر شو. دا یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې امریت تر دې وړاندې هم 6 ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل هدر کړي وو.